अल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामन व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युद्वाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरन वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत व इलैहि तुरजऊन। गिली खुशबूएं दर हम्माम रोज़ी रसीद अज़ दस्त महबूबी बदस्तम बदबू गुफ्तम की मुश्की या अबीरी के अज़बूई दिलावीज़ी तो मस्तम बगुफ्ता मन गिली नाचीज़ बूदम वलेकिन मुद्दती बागुल नशिश्तम जमाली हम नशीन दर मन अवसर करद वगर नामान हुमान हाकम के हस्तम। दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गवार किराम, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमाई दी मंगो तासु था मनज़ल लज़ी सोप अग़ी नारिन औ ज़नाना युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना कि अल्लाह तो क़र्ज़ हसना वर्की यानी सदक़ा वर्की। द सदक़ीना अल्लाह ताबीर करी दे पकर सरा लकसरंगे च मुस्तक़रिज़ बा मुक़रिज़ता क़र्ज़ अदा कई यकीनन बेशक बेशुबे नुदारंगा अल्लाह द सदक़ी बदल बफ़ दुनिया व आख़िरत द्वारों की वर्कई। आओ क़र्ज़ हसन सदक़ा की तो हुई चाग़ माल हलाली माल हराम कई इंसान वर्क नियते पके सदक़े को दे काफिर शो
دا ویو کالو عبادت چې کړي دي هغه په دریاب لو کو کافر شو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چې حلالي او دا صدقه چې دی ورکوي لله په الله ورکوي. په دې کې د مقصد څه دنیوي مقصد نه. الله فرمایي چې زما وعده ده فيضاعف له أضعافا كثيرة. الله به د دې لپاره دا صدقه په دوچندو سره زیاته کړي او دوچند به کې ولا دا صدقه د دې چې په اخلاص ورکړي دا کله دا وکړي را ده حسب توفیق چې د صدقه ورکړي ده کاغه لږه دا وکړي را ده پروا یې مه کوه الله به یې دوچند کړي. دې داسې ذات دی چې هر څه کولی شي. يخرج الحي من الميت دې راوباسي جمدي د مړي نه. دا د داسې قدرت دی چې جمدي د مړي نه راوباسي لکه هنډه مړه ده او بچي د نه جمدي وځي. يخرج الحي من الميت الله راوباسي د کافر نه مسلمان جمدي دی کافر مړ دی. د کافر نه مسلمان راوباسي دې د داسې قدرت خاوند دی يخرج الحي من الميت دی خدای چې دی راوباسي عالم د امینه پلار یې امي وي او زوی یې لوی عالم وي. علم خو ډېر ګران کار دی سفرونه غواړي لږې تندې غواړي د کور نه لرېوالی غواړي. علم فرض دی سفر ورپسې واجب دی بې د سفر نه نه کېږي. کور کې چې څه اردو مرده سړي ګوري هغه غریب ته عالم سره په هغې صلاح وکړه نو تا ته به پته ولګي چې ته غلطې مسله دې غلطه رایستې ده. تا په عالم سره ته اردوګانې ګورې دا په اردوګانو نه کېږي. دا عالم ته کېناستل پکار دي چې تا ته صحیح لار وښیي. هغه اردو والا چې چا کتاب لیکلی دی قسم په خدای قسم مې راته وخوړ هغه هم پې نه پوهېږي. پرون مې بخاري کې دی او کراچی دی او عالم خبره کړې وه په امام بخاري اعتراض کړی ما وی چې اعتراض د یوې پیسې نه دی. هغه امام بخاري باندې اعتراض کړی چې تان حدیث مکرر راغلی دی. ما ورته وی نه دی مکرر هغه ډېرې ژورې خبرې دي خیر تا ته وه دغه اردوګانو والا په خپله برابر نه دی. اردو او پښتو او پارسي هغه لا بیا هم ښه دي
د پارسی هغه بیا هم څه ګزاره کوي اردو والا پښتو والا خو بس عالم عباسی دا امین امین مړه دی او عالم جمدی دی شاه منصور منی صاحب رحمه الله زما استاد صاحب منګه زیده کې دیرو او سبق لوراتو چې یخرج الحي من المیت وباسي ذاکر د غافلنا رسول الله مبارک فرمایلی دي مثل الذي يذكر ربه مثل الحي والذي لا يذكر ربه مثل الميت رواه بالمشکات هغه انسان چې ذکر کوي دی پشان د جمدی دی هغه چې د الله د ذکر نه غافل دی هغه مړ دی ډېر کرته پلارې د سنم خبر نی او زوی ذاکر وي زبردست ذکر کوي په دې مردو کې د ما یو مولد دی پشواروس کې لا اله الا الله وسلم زل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا زرا کرتے ہوئی تا خو څه ذکر نه کړي او یا زرا کرتے او د قادری مبارک نور سبقونه وي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو دلیلم په دې قائمه او چې خدای ارس کولی شي د تسګران ندی په یضاعفه له اضعافا کثیره والله يقبض ويبسط الله پچا باندې روزي تنګي او پچې پراخه کوي په دواړو امتحان دی پچا باندې چې روزي تنګ کړه په داسې امتحان دی چې صبر کوي که نه اچا باندې چې روزي او مال پراخه کو په دې امتحان کوي چې دې شکر ادا کوي که نه د دې وجنا پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایلی دي چې الایمان نصفان نصف پہ شکری و نصف پہ صبری ایمان دو جزء دے نیم پہ صبر کے دی نیم پہ شکر کے دی نیم پہ صبر کے دی علماء دعوه جویل دا چې انسان بخالینی یا بدتنا راحتی یا بزحمتی کراحتی په د باندې شکر فرض عین دی یوازې د جمعې مونځ فرض عین نه دی د مازدیګر د الله د نعمت شکر چې دی دام فرض عین دی او نصف پہ صبر چې تا ته زحمت نو دقلته کې پتا باندې صبر چې دی دا صبر بکې بدن ته تکلیف ته مال کې تکلیف ته الفاظ ته تکلیف ته دلته بل صبر نه کاله چې دا د خدای د طرف نه دی هغه خپويږي چې دې زحمت کې زما خیر دی کله کله داسې وي تا به بې ګمان نه وي او هغه به لوی شخصیت ته به بې ګمان غلط کوي هغه به د الله په جناب کې پورته وي ته به ورته ښه وي هغه به ښه نه وي
ګوتې به یې چودي ګوتو والا هلکه ته قاضي یې مهر لګئ زیب زینت دنیا او د خواهشاتو نفسانیه او اتباع ګوتې به یې چولي د نه د خیر تمه کوي چې دې جومات کې به څه ورکړي دې مدرسه کې به څه ورکړي قسم په خدای چې موږ دې 12 کاله وشو دې مدرسې ته راغلي یو که دغه سړي یو 15 روپۍ هم د الله په نوم راکړي چې دا به دې کې ولګوه د دوی نه د خیر تمه مه کوه خلق بیل خلق دی بیل کسان شته دی هغه کار کوي چې کوم ورته آسان دی چې مونځ دی نه یوازې مونځ عبادت نه دی وروره که یوازې مونځ وي دا خو به ډېر اسانه وه عبادات خو خدای مقرر کړي دي ما ستاسو خدمت کې عرض کو چې یقبضو و یبسطو په چا روزي یې تنګوي په چا یې پراخوي و الیه ترجعون دې الله ته به تاسو پیش شئ د دنیا د ژوند به تپوس کوي صحابو کې یو صحابي دی ابو البداح نوم یې دی ابو البداح دا آیات مبارک یې واورېده من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون دا آیات ورته رسېدلي او رسول الله ته راغې محمد رسول الله په دغه وخت کې حیات و سب ښکلي خلک تېر شوي دي چې رسول الله ته به راغې او تپوس به یې کو دا مال ډېر خوند راکوي چې نبي علیه السلام ته یو سړی راشي او تپوس کوي زه ورته وایم دغه سړي ته وایم ته تږي او سمندر ته رالې سیرابه به شي خوږ سمندر ته دا سړی راغی رسول الله مبارک ته رسول الله ته وی الله قرض غواړي وی الله خو د قرض نه مستغني دی بې پروا دی څنګه زموږ قرض غواړي رسول الله ورته وی او غواړي وی دی خو مستغني دی وی دا قرض تاسو نه غواړي چې تاسو له به جنت درکوي بس ټوله ته به یې دروره دواګانې کوئ بس زموږ او ستاسو ټولې مسلې به په جنت کې حل کېږي وی د دې په عوض کې به الله تعالی قرض غواړي جنت به درکوي وی ښه وی رسول الله لاس راواچو رسول الله چې لاس ورکړو دغه شو وی ښه وی رسول الله ته ګواشه چې زما 2 باغونه دي د قجورو مدینه منوره کې قجورې ډېرې زیاتې دي بار چې وګرځې که نه موږ پکې بار ګرځېدلي دومره یوه قجوره یو دومره وړې غټې وی زما 2 باغونه دي نور د څه شی مالک نیما ما الله ته په قرض کې ورکو ما چې ما ته به جنت راکوي رسول الله ورته ویل لږ وار وکړه 2 باغونه دي نبي علیه السلام سمې خبرې کوي وی 2 باغونه دي یو باغ چې دی د الله په نوم ورکا بل باغ خپل ځان او بچو ته پرېږده وی ښه وی به ټیک ده ستا حکم خو منل پکار دي وی رسول الله ته بیا کومه زما هغه باغ چې هغې کې
شپږ سوه درخت خرما ولاړې دي غټې غټې په منونو باندې میوه کوي. هلته کې مدینه طیبه کې دی قجورو دی غنجکونو ته دقسې بوسخکې جوړي ټول داسې ډکې او ښکلې شنې شنې بوسخکې ورته چوړي خرابېږي هم نه و. او ورته وی په دغه شپږ سوه درخت خرما چې دي په دې کې زه اوسېږم وی بس هغه الله له ورکوم وی بس تا ته به جنت درکوي. ابوالبداح راغی چې کوم باغ کې اوسېده دا ټبرم د ابوالبداح وی دا باغ خو ما د خدای په نوم ورکوي راځه چې بل ته ځو. وی ډېر دې خو کړو باغ چې کله ورکو بیت المال ته جناب رسول الله مبارک فرمایل دا د رسول الله الفاظ دي د رسول الله په شونډو مبارک شوي دي. کم من عزق رداح ودار پیاح لعبد الدح کم من عزق رداح ډېر باغونه سرسبزه په آخرت کې ودار پیاح او کور پراخه لعبد الدح دا ټول د دنیا او د آخرت دا عوضونه به الله ابو دعدح ته ورکوي. رسول الله مبارک ته وی باس زما دپاره دقه کافي ده. ګرمي د ډېر نهایت دوا کوي چې الله باران وکړي د رحمت باران وکړي. اصل کې باران په موږ باندې دا زموږ بد عمل دی او لږ نه واس کو خبره لږه پاتې شوه ځکه چې ګرمي دا برداشت نه وتی دا الله د خپل رحمت نه کار والی په اخلاص لاس پورته کوي چې الله د رحمت باران نه شروع کړي او په درې مسلو ورځ باران کوي چې دا تکلیف د خدای د عبادت کوو چې لږې په شوق باندې کوو. سنت کو